یو ماشوم د آیسکریم خوړلو په موخه یو آیسکریم خانې ته ځي او د آیسکریم خانې ګارسون ورته اوبه بوتل راوړي او بیا ورنه پوښتي چې په مینیو کې کوم آیسکریم انتخابوي. هغه ورته وایي کوم آیسکریمونه لرئ؟ و یو د 15 سنټو آیسکریم لرو، بل د 50 سنټو آیسکریم لرو، د $1 هم شته دی، د 2 هم شته دی، 3 هم شته دی، کوم یو تا خوښه دی چې انتخاب کړي. نو هغه ورته وایي چې زه د 15 سنټو آیسکریم راته راوړه. کله چې ګارسونه ځي آیسکریم ورته راوړي، خو ډیر زیات لکه ماشوم دی او شاوخوا خلک ورته ګوري چې ماشوم لکه څه ډول خپل تصمیم نیسي. ماشوم چې آیسکریم خوري نو جلکۍ ته وایي بیل راوړه. بیل چې کله ورته راوړ نو هغې کې پیسې کېښودې او هلک ووته. کله چې ګارسونه ګوري چې د 15 سنټو په ځای ورته 50 سنټه ایښي دي او ورته لیکلي دي چې 15 سنټه یې تا ټپ ده یا یې تا لپاره بخچش ده. مطلب خبره دا دی چې یو څوک باید مهربانه اوسي، حتی که د خپل ځینو خوښیو په قربانۍ هم ورته تمامیږي.